اوس حیات روغانی ته خواست کوم او بلنه ورله ورکوم چې مایک ته تشریف راوړي خپل کلام واوروي. حیات روغانی. السلام علیکم. یو دو شیره چې راته رسي لجنونه کومک، چې راته رسي لجنونه کومک، عقل بچر ما بے وسه نکړي او مولا حیات ته نصیحت د څه کوي. مولا حیات ته نصیحت د څه کوي؟ دی خو ګناه هم بیا اوداسه نه کوي. دا یو نظم چې راته رسي لجنونه کومک، عقل بچر ما بے وسه نکړي، مولا حیات ته نصیحت د څه کوي؟ دی خو ګناه هم بیا اوداسه نه کوي. مننه. زما خواهش ما یو نظم لیکلو، دا غنه مخکې یو تمهید وړاندې کما. زمونږه چې کوم دور کې سترګې غړولې دي یا زموږ شعور سترګې غړولې دي، نو مونږ یو دوه تیورمز وینو، فینامینز ورته وایي ما چې یو اعتدال پسند او د شدت پسند یو داسې الفاظ راغلي دي چې لکه زمونږ د پښتنو په باره کې خاص کر. نو زه چې خپل ځان یې وګورم نو لکه په دې وخت په موجوده زمانه کې چې په دنیا کې څومره ملکونه وینم، څومره قومونه وینم، نو د پښتون عمره اعتدال پسند قوم به پکې نه. خو زمونږ بدقسمتي دا ده که مونږ څوک مذهب ته راکاږي نو هغه هم راته انتها پسند وي. لکه مونږ د دوه انتها پسندو قوتونو په منځ کې چقېږو. که هغه سیکولریزم وي، که هغه طرف ته راشي نو مونږ وژني، او که د مذهب ته راشي نو هم. په دغه باجوړ باندې په ډمډوله کې واقع شو وه، په هغې ما یو نظم لیکلی هغه وړاندې کومه. د نظم عنوان دی المیه. عقل وهمونو زړه د مرګ لاس ته سپارل حرام دي. عقل وهمونو زړه د مرګ لاس ته سپارل حرام دي، خو د زړه نور د عقل شور چمري نو بیا حلال شي، چې شرافت د دوسۍ پټکې په سر کړي مړ شي. چې شرافت د دوسۍ پټکې په سر کړي مړ شي، چې غیرت ډیر شي، جهالت شي، خامخا وبال شي، او حسین چې کله دستبردار شي د بیعت د حق نه. حسین چې کله دستبردار شي د بیعت د حق نه، بیا که قتلیږي خو غرور د کربلا نه لري. یوسف چې کله آرزو وکړي د شریدلي ګریوان، که د سپوږمۍ غوندې زلق وکړي زلیخا نه لري. او زما د عقل د لقمان مازغه غړو به شخو. تاسو توجه غواړم. زما د عقل د لقمان مازغه غړو به شخو، زما د زړه د لیونی موسی دارو نمونی، زما د صبر ایوب خپل قسم کې پاتې راځي. زما د صبر ایوب خپل قسم کې پاتې راځي. خوار کفاریلا د جواز سری جارو نمومي، او د قوم په چغو د عیسی د مړی زور کې ناستو. د قوم په چغو د عیسی د مړی زور کې ناستو، خو زما مړی په چغو غوږ هم نه ګروي. بلال په خپل اذان راویښي د صحرا زرې کړې، بلال په خپل اذان راویښي د صحرا زرې کړې. دا څه قیامت دی، دغه چغې مې هم نه ویښوي. یرزلی نه یم چې ګواښونو نه به ویرېږم، یرزلی نه یم چې ګواښونو نه به ویرېږم، خو اوس مې سترګو کې هغه پخوانی اور نه وینم. ګولا د کفر د ماڼۍ دروازې ګرانې نه دي، ګولا د کفر د ماڼۍ دروازې ګرانې نه دي، خو اوس د خپلو حوصلو علي کې زور نه وینم. او فرعون زما د قوم بچي وژني لا هغه شانتې، فرعون زما د قوم بچي وژني لا هغه شانتې. او قبیله مې د سامري سره ګاڼه اوس هم ده، میرني رونه مې یعقوب پلار هغه شان غولوي، میرني رونه مې یعقوب پلار هغه شان غولوي. زما کعبه په بتکده لا اډانه اوس هم ده، او چې زما رور شي نو ما تور جوور کوي ته غورځي. که فرنګي ما وجني یا پنجابي ما وجني خو زه وجني می خیر دی.
دشمن یم په زیږون خو چې زما رور شي نو ما تور جبر کوی ته غورځي او کربلا کې راته هم پښتو کې پاتې راشي زما د فکر او احساس ملګری ضرورت تختی زما د فکر او احساس ملګری ضرورت تختی د بغاوت په لار پتلو کې راته پاتې راشي او چا په حجره کې د خپل زور په چړو غوس خراج کړم چا په حجره کې د خپل زور په چړو غوس خراج کړم چا په حرم کې صدقه کړم د کلمو په منتر څه ظالمان شول ما مالک لل د خپل تن په غوغو او څه ظالمان شول شوکوي مې په خپل ظلم و جبر او زمونږ جماعت کې امامت باندې مولیان دي په شر زمونږ جماعت کې امامت باندې مولیان دي په شر او په حجرو کې د خانانو فیصلې نه کیږي زمونږ د کلی اباسین باندې بل کلی آباد زمونږ د کلی اباسین باندې بل کلی آباد خیر دې زمونږ په پټو کې کسوکړي ټوکیږي او روح د بدن په پیټي پال دی خو زما خدایا روح د بدن په پیټي پال دی خو زما خدایا روح د زړی مازیګر نور بدن ویران او ویجال نمرودی اور د فرعونی يرغل لخر او زو نمرودی اور د فرعونی يرغل لخر او زو نسوق خلیل نسوق موسی را سره صف کې ولال سرنګ غلیشم پچغو بسر ولینم سرنګ غلیشم پچغو بسر ولینم مال می زما د قبیله ملګری خپې وخی راشه لیوانتوبه غنیلالم سامه بند شوا راشه لیوانتوبه غنیلالم سامه بند شوا عقل او احساس مرا په ګوت په مریخي ډیر مننه